شاعر ادیب افسانه نگار ناول نگار زموږ ډیر کلک ملګری څوک چې په متحده عرب اماراتو کې د پښتو ژبې او د پښتو ادب ډیر په زړه پورې خدمتونه کوي ښاغلی قاضي منظور مساخیل را سره ولاړ دی. ستړي مه شئ قاضي صاحب. مننه صاحب. قاضي صاحب په لنډو ټکو کې راته دا ووایه چې دا دلته کې دا دومره لوی ټورنمنټ را جوړ شوی په سونو پښتانه راغلي دي د لرې لرې نه ته دې لوبې ته په کوم نظر ګوري او د دې خلکو د کړاو ته او دا چې دوی دا ټورنمنټ را جوړ کړی دی او خپلې هغه تاریخي لوبې را ژوندی را ساتلي دي د دې ته څومره اهمیت ستا په نظر کې دی؟ نو یو خو دوی چې دا لوبه کوي د خپل وطن لږ هغه لرېوالی هغه مطلب هغه تنده پرې ماتوي په یو نظر سره. دویم دا چې لکه دا لوبې چې کومې علاقایي لوبې دي لکه دا کوډه چې کومه لوبه ده کومه چې په مخصوص علاقه کې لکه خدو خیلو کې یا دغه صوابۍ بعضې سیمو کې کېږي نو نوی نسل خو د دې نه خبر چې دا لوبه پخوا کېدله اوس هم کېږي نو که په دغه ځای کې کېږي او دا مسافر یې کوي نو دې سره دغه هم دی چې یو خو د متحده عرب امارات داسې ځای دی چې دلته د هر ځای د لر او بر ټول پښتانه میشته دي نو ډیر خلک داسې دي چې هغه هم دا لوبه ګوري نو کېدای شي دې سره د نور ځای ته هم دا لوبه منتقل شي. نو زه خو خپل نظر سره یو ډیر غټ ګام په دې بولم چې د دې لوبې هم هغه ارزښت پرې راژوندی کېږي او هم دا لوبه چې کوم ده د مړه کېدو ته به انشاءالله پاتې نه شي. او که داسې وشي داسې یو کوشش وشي چې لکه داسې یو هڅه وشي چې نورې د پښتنو په دې خاوره چې کومې تاریخي لوبې کېدې لکه دې په شان هغه هم ژوندی وساتلی شي دا به ډېر لوی کار وي. بلکل لکه څنګه صوابۍ کې به مخه کېدله نو که هغسې د صوابۍ ملګري داسې راغونډ شي او داسې د مخې څنګه چې دوی دا د کوډې ټورنمنټ کوي که داسې د مخې وشو نو دغه پروګرامونه زه وایم چې ډېر د ویاړ خبره ده او ډېر ګټه لري ډېره زیاته ګټه لري. مننه قاضي صاحب. ډېره ستاسو نه مننه.